پاکستان بیا غواړي د افغانستان روان پرمختګ او امنیت ودروي او دې لپاره یې له امریکا نوې پروژه هم اخیستې. دا چې څنګه نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستاني چارواکي چې د امریکایانو تش زنګ ته به په تمه ول، خو هغوی ورته حتی زنګ نه وهه، مګر د وروستیو شپږو میاشتو کې قاسم منیر 3 ځلې امریکا ته وغوښتل شو او یو ځل یې خوان ټرمپ سره هم یو په یو ملاقات وکړ، خو اوس ښکاره شو چې د افغانستان پر ضد یې نوې پروژه اخیستې. د جمهوریت پر مهال د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلي د پاکستان له لوري د روانې میاشتې په پای کې د افغان حکومت مخالفینو او پخوانیو سیاسیونو غونډې جوړولو ته په اشارې ویلي چې واشنګټن ته د قاسم منیر 2 پرله پسې وروستي سفرونه د نوو نیابتي ستراتیژیکو بمونو د بازار موندنې په موخه ترسره شول. نوموړي همداراز د افغان حکومت مخالفین او پخواني سیاسیون د پاکستان سوداګریز مواد بللي دي او په خبره اسلام آباد یې د تولید چارې په غاړه لري. فضلي زیاته کړې اوس د دغه بازار لپاره د سوداګریزو موادو د تولید بهیر پیل شوی دی او همدې میاشتې په پای کې به د دغو توکو لومړنی نندارتون په اسلام آباد کې پرانیستل شي. بل خوا میاں خیل وایي پاکستان غواړي طالبان او د دوی مخالفین دواړه تر خپل کنټرول لاندې وساتي. جمهوري حکومت کې د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاں خیل د پاکستان په کوربه‌توب د افغان سیاستوالو او ګوندونو استازو ښځو غونډې مخالفت کړی او ویلي دي چې اسلام آباد غواړي د افغانستان حاکمه مخالفې ډلې تر خپل واک لاندې وساتي. نوموړي د دغې غونډې ګډونوال بې باوره، بې نفوذه او د پاکستان د استخباراتي لوبو وسیلې بللي دي. میاں خیل خبرداری ورکړی چې دا ډول هڅې د افغانستان د ملي ګټو پر ضد دي. تر دې وړاندې بیا د افغان سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم یاده غونډه قصدي پارونه بللې ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.